واه فاطمه واه خوند یې وکړو. اوس درته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي. تا خو ویل دا خو اسان کار دی، دا بنګلې اخیستل، دا ګاډي اخیستل چې څنګه نیلم ګل اخیستي دي. السلام علیکم زما ګرانې مینهوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم. ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه به تاسو به کتلی وي، فاطمه ګل او مراد د دوی ترمنځ جګړه شوې ده او جګړه په کومه خبره شوې ده او مین وجه څه ده هغه ټول به زه تاسو سره په دې ویډیو کې به شیر کوم او دا ویډیو به تاسو پوره واچ کوئ او هغې نه پس بیا تاسو به ما ته خپل کمنټس به هم کوئ. نو ملګرو خبره زه شروع کوم. نیلم ګل خو ډیره خوشحاله ده دې ټایم کې، خو فاطمه ګل د هغې څه کیفیت دی. واه فاطمه ګل واه، تا خو ویل چې دا کار خو ډېر اسان دی، دا لوبه ده. اوس درته پته ولګېده چې د سیره څو پخېږي. تا ویل دا ګاډي، دا بنګلې، دا خو ډېر اسان کار دی، دا خو هر یو کس اخیستی شي. چې اوس درته پته ولګېده دا خو ډېر ګران کار دی، دا خو صرف د نیلم ګل کارو او دونه پیسه، دونه ګاډي بنګلې دا خو نیلم ګل جوړ کړي دي. دا صرف صحیح کړ چې او دا ګاډي بنګلې دي، صبر وکړه زه هم راځم، ډېر مزې دي. اوس چغې سله وهې، اوس ولې یېرېږي، ولې جګړه کې مرادي سره دوبۍ کې هو تلې، ډېر شوق باندې دوبۍ ته تلې وې. نو دوبۍ کې جګړه سله کې مراد سره، اوس مراد سره د ښه تکړه جګړه دې کړې وه، خو بس ما نه دا کار نه کېږي، زه واپس ځم پاکستان ته، دا ډېر مشکل کار دی. هسې خو څوک پیسې خو چاله نه ورکوي. نه 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 مراده بس دی بس دی، دا زما د بس کار نه دی، بس دی که نه، زه ځم پاکستان ته، ستړی شوم. لعنت شه داسې په پیسو باندې، داسې په ګاړو باندې. وای وای تا خو ویل چې دا چې دی نو زه به نیلم ګل نه به ډېر مخکې به ځم، په نیمه لاره کې دې دغه وکړه. سم شي ګورې، د غلط کارونو نه باز راشئ. او نیلم ګل خو دې ټایم کې ډېر زیات خوشحاله ده چې کله نه هغې ته دا پته لګېدلې ده چې دغه فاطمه او د مراد جګړه شوې ده. نو مراد هم ډېر زیات پریشان شوی دی، هغه وایي یار داسې حساب دی. د دوی ترمنځ جګړه روانه ده او ډېر زیات چې دی نو دوی پریشانه شوي دي. مرادي خپل سر نیولی دی، وایي یار ما خو دونه خرچه وکړه او دلته راغلی یم او دلته کې چې دی نو اوس دا ما سره لګیا دی جګړه کوي چې زه واپس ځم او زه دا کارونه نه کوم او ما نه کېږي او زه واپس ځم. او یو څو ورځې دی خو خبرې مې یو بل سره نه کړي. اوس پرون بیا چې دی نو دی یو ځای شوي دي، مراد منت شنت زاري ورته کړی دی، ګوره زما د عزت خبره ده. نو بیا پرون راسه دواړه یو ځای شوي دي ناست دي، نو خبره به روانېږي او مراد ته به د نیلم ګل قدر به راځي. مراد به وایي یار وه خو نیلم ګل وکه نه، اوس هم لګیا دی افسوس کوي. خو نیلم ګل اوس توبه کړې ده، وایي نه بس هغه خبرې اوس هیر که، اوس زه چې دی نو نه درځم. و فاطمه تا خو ویل چې دی نو دا خو ډېر اسان کار دی، د پردي جیب نه پیسه او بیا د سونیشا هغه ډایلاګ چې په کار کې دنه خواله لاړه شي که نه، چې په کار کې دنه خواله لاړه شي هغه حرام نه حلال وي. نور تاسو حلال کوئ ښه، تو انشاءالله نشته ستاسو په دې ژوند باندې، دا څنګه د بېغیرتوب ژوند تاسو تېروئ لګیا یئ. لږ شانتې خو شرم وکئ مړو، دونه بېغیرتوب هم شروع کړی دی. بیا هغه خلک هم ډېر غټ اوس کنځلې وکړم نو بیا
چې څوک تاسو له پیسې درکوي. ډېر زیات هم چې دی نو کنجرتوب هم شروع کړی دی. او بیا تاسو وایي دا بیماریانې راځي به نه چې دا کارونه تاسو کوئ لګیئ. بس الله پاک دې تاسو له هدایت درکړي چې هدایت هم نصیب کې وي، چې نه نو بس الله پاک هم تباه او برباد کا چې دې ګن نه مونږ خلاص شو. نو ملګرو زما دا میسج دا پیغام و دی ته چې ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شیر کړئ. انشاءالله ډېر زر یو نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي. تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.